د ژوند او عقل له لوري د خدای په نامه. په نامه د خدای د ژوند او عقل چې د لوړ فکر له پاسه تیر نشي، هغه خدای چې ژوند او عقل انسان ته ورکړی ترڅو د پوهې، مینې او حقیقت په رڼا کې سم لار عمومي او د ناپوهۍ او ظلم له بندونو خلاص شي. سلامونه او درناوي ټولو ګرانانو مهربانو د حق غوښتونکو ته. نن غواړم تاسو ته د بشریت یو له ستر دښمنانو څخه په بشپړ اسنادو او شواهدو وښیم، کران. زه غواړم تاسو سره د کران تر ټولو مهم او خطرناک اغیزو په اړه وغږیږم، له تاوتریخوالي او وژنو نیولې تر غلامۍ، توپیر او د علم او فکري ازادۍ محدودولو پورې. دا وینا د توهین لپاره نه ده، بلکې د پوهاوي او پوښتنې لپاره ده. هر ایت چې یادوم د کران له اصلي متن څخه اخیستل شوی نه، زموږ له جوړو کړو افکارو. د بشریت دوه دښمنان. نړۍ او بشریت دوه ستر دښمنان لري. کران چې له 1400 کالو راهیسې مسلمانانو ته میراث شوی. ناپوهۍ او ناپوهۍ له کوم ځای سرچینه اخلي؟ له کران څخه، ځکه کران علم او پرمختګ منع کړی دی. نو راځئ چې د کران اصلي متن ته لاړ شو، هماغه کران چې تاسو پرې ایمان لرئ او اوس هم ستاسو په کور کې دی. توبه 2 نه. د هغو کسانو سره جګړه وکړئ چې نه په خدای نه په آخرت باور لري او هغه څه چې خدای او پیغمبر یې حرام کړي دي نه حراموي او د حق دین نه مني ترڅو جزیه ورکړي او خوار شي. دا د الله د خوږو خوارۍ پیغام دی چې وایي د اهل کتاب سره جګړه وکړئ. کران په څرګنده توګه د انسانیت، پوهې، ازادۍ او خپلواک فکر ارزښتونو مخالفت اعلان کړی. منه دې ګرانو، فکر مکوئ، زده کړه مکوئ، مپوښتئ. که پوښتنه وکړئ ګواکې کافر ګڼل کیږئ او حتی باید وژل شئ. د محدودونکي او سختو احکامو اغیزې. د کران سخت احکام نسل په نسل زموږ مخکینیان د ناپوهۍ او بېسوادۍ په تیارو کې ساتلي دي. کله چې زه د خپل نیکه عکس ګورم، داسې ښکاري لکه د تاریخ له ژورې نه یو لومړنی انسان ژوندی شو، انسان چې نه د خپل خطا بلکې د هغو فکري زنځیرونو له امله چې ورته آسماني ویل شوي د پوهېدو او پرمختګ حق نه درلود. اصلي مخسر څوک دی؟ هماغه کران چې د عقل څراغ پر ځای د لارښوونې خاموش کړی دی. د نن ورځې وضعیت. او نن هم شهزاد حلا، حبتالله اخندزاده او نور طالبان د هغه کران په نیولو سره چې نسل په نسل لکه یو بد میراث لاس په لاس شوی، زموږ د خلکو د زده کړې، ازادۍ او پرمختګ لار بې رحمه پرې کړې ده. هغوی د همدې کتاب په کارولو سره چې پیړۍ وړاندې عقل او فکر په زنځیر کې کش کړ، د ښوونځیو دروازې وتړلې، پوهنتونونه یې وتړل او د ملت پر خوبونو یې خاورې واچولې. افغانستان یې د سوځېدونکي جهنم په څیر بدل کړی، داسې چې فکر لکه یو ویجاړونکي سیلاب کورونه او کورنۍ له ځان سره وړي. او بدبختی د هرې کوڅې او بازار په سر د درنې سیوري په څیر خپره شوې ده. نن په دې خاوره کې ماشوم چې باید له کتاب او قلم سره لوی شي، په ویرې او ناپوهۍ لویږي. ځوان چې باید د امید او پوهې سره خپله راتلونکې جوړه کړي، د ناامیدۍ او بې برخلیکۍ په حال کې ژوند تیروي. د جهل او سند قرباني. دا تلوسه د هغو کسانو واکمنۍ پایله ده چې دین یې میراث کړی، نه کشف کسان چې د آبادۍ پر ځای ویراني راوړي او پر ځای د رڼا تیاره واکمنه کړي. او ترڅو چې دا زنځیر د خلکو له پښو خلاص نشي، د افغانستان جهنم به نور هم شالور وي. او تاسو د وطن میندو او پلرونو، خبر اوسئ چې تاسو هم د شهزاد حلا، حبتالله اخندزاده په ستر ګناه کې شریک یاست. ترڅو د هغه دیني میراث په اړه بې پوهاوي پاتې شئ، تاسو به لا هم د فکر غلام او د ناپوهۍ په زنځیر کې بندیان پاتې شئ. دا ناپوهي نه یوازې تاسو بلکې راتلونکي نسلونه هم په خپل اور کې سوځوي. پوه شئ چې دیني ناپوهي لکه آرام زهر دی، په آرامۍ سره د عقل او ازادۍ ریښې وچوي، امید او خوبونه وژني او تاسو د هغو ظالمانو وسیله جوړوي چې د ملت وینه څښي. هر ځل چې تاسو پر حقیقت سترګې پټې کړئ او پوښتنه ونه کړئ، د ظلم اور لا شالورئ. او په دې دلیل تاسو هم د شهزاد حلا، حبتالله اخندزاده په ګناهونو شریک یاست. د عقل او پوهې اهمیت. خو حقیقت دا دی چې د عقل او پوهې نه جلاوالی نه یوازې انسان له پرمختګ څخه ګرځوي، بلکې هغه په خرافاتو او بې اساسه ویرې کې بندي ساتي، لکه څنګه چې تاسو مسلمانان له 1400 کالو راهیسې ساتل شوي یاست. تاسو باید خپل دوست او دښمن وپېژنئ ترڅو خپل حقیقي ځای ته ورسیږئ. که کران په مستقیمه توګه په خپله ژبه ولوستل شي او بې ویرې تحلیل کړئ، پردې لرې کیږي او به وګورئ چې د ازادۍ، پرمختګ او آرامۍ ستر دښمن پټ دی، هماغه ځای کې چې تاسو یې کلونه مقدس ګڼلی و. د مذهبي جګړې او تاوتریخوالي خپرول. راځئ چې د هغه مذهبي جګړې او تاوتریخوالي موضوع ته لاړ شو چې د کران له میراث سره راځي. د کران آیت د توبه سوره 5. نو کله چې د حرامو میاشتو موده تیره شي، نو مشرکین هر ځای چې وینې وژنې ونیسئ، محاصره کړئ او پر هغوی هر ځای انتظار وکړئ. که توبه وکړي، لمونځ پر ځای کړي او زکات ورکړي، نو پرېږدئ، بېشکه الله بخښونکی مهربان دی.
دغه آیت ته د تیغ آیت وای مشرکین هر ځای چې ومومئ وژنئ، ونیسئ، محاصره کړئ. دا د عقیدې ازادي. هیڅ. دا د فکر ازادي. صفر. همدغه آیت د پیړیو راهیسې د مذهبي تاوتریخوالي اصلي بهانه ده. همدغه آیت نن افغانستان د وینې په بحر کې ډوب کړی دی. د طالبانو کړنې. د دې آیت په استناد نجونې له ښوونځیو محرومیږي. د دې آیت په استناد ځوان روشنفکران وژل کیږي یا تختول کیږي. د دې آیت په استناد ارتداد جرم ګڼل کیږي او د آزاد فکر لپاره د مرګ حکم صادریږي. په هرات، کندهار، کابل څومره کسان ورک شول؟ څومره میندې خپل ماشومان په چوپتیا خاورو ته وسپارل؟ بلال الدین، داعش، بشار اس ټول د همدې آیت په استناد قربانیان کی. او دا ټول له 1400 کالو راهیسې د اسلام د پیغمبرانو له وخت راهیسې دوام لري. ټول په دې میراثي دین په نامه. آیا دا د شیطان خبرې دي که د کوم خدای؟ ځواب باید عقل او انسانیت ورکړي، نه میراث. ورور او خور. تر هغه وخته چې تاسو د دې کتاب په کورکورانه پیروي وکړئ، تر هغه وخته چې پوښتنه ونه کړئ ولې تاسو هم د دې جنایت شریک یاست. دا اسناد ښیي اصلي لامل چې په افغانستان کې دومره کسان وژل شوي کران دی. اصلي لامل د افغانستان فکر هم کران دی. اصلي لامل د ټولو ظلمونو په تاریخ کې کران دی، نه انګلستان نه امریکا. نور ایتونه د تاوتریخوالي لپاره. د بقرې سوره 9 وایي او کافران هر ځای چې عمومي وژنئ او له هغه ځایه وباسئ چې دوی تاسو وباسي. فتنه له وژلو څخه سخت ده. او د مسجد الحرام په سیمه کې تر هغه وخته جګړه مه کوئ چې دوی له تاسو جګړه وکړي. که جګړه وکړي نو وژنئ. لنډه جمله خو په زړه کې پیړۍ وینه او ویجاړونه پټ دي. د دې آیت له مخې هغه کسان چې د قرآن دروغ نه مني له منځه وړل کیږي. نتیجه یې څه ده؟ پیړۍ جګړه، نسل وژنې او تمدنونو سوځول. کله چې عربان د همدې آیتونو له پرچم سره ایران، شام او مصر ته ورسېدل، نه یوازې زرګونه انسانان وژل شول بلکې ژبې، کلتورونه او علمي پوهه هم ویجاړه شوه. کتابتونونه وسوځول شول او پر ځای مذهبي ناپوهي ناست شوه. نن هم همدغه آیتونه ژوندی دي. طالبان له همدې آیت سره د خلکو وینه تویوي. داعش له همدې کلمو سره په جوماتونو او بازارونو کې چاودنې کوي. افراطي ډلې مخالف فکر ته کافر وایي او د مرګ حکم د خدای له لوري صادر کوي. دا د تاوتریخوالي زنځیر له اومې پیړۍ راهیسې دوام لري. د عربو توره چې پر ایرانیانو او رومیانو ولګېده تر طالبانو د لاس جوړ شوي بمونو پورې په کابل او کندهار کې. آیتونه د ښځو لپاره او د غلامۍ مشروعیت. د نساء سوره 2 د جګړې ښځې او ښځې شوردار تر هغې چې مالک نشئ او هغه څه چې ستاسو په ملکیت کې راځي ستاسو لپاره حلال دي. د مؤمنون سوره 6 او هغه کسان چې خپل شرم ساتي پرته له خپلو میرمنو یا هغو کسانو چې مالک شوي ملامت نه ګڼل کیږي. دا څه معنی لري؟ قانوني تیرې او جنسي غلامي. دغه آیتونه څرګندوي چې جګړې ښځې حتی که واده شوې وي د سړیو ملکیت کې راځي. مثالونه: ایزدي ښځې چې داعش په عراق او سوریه کې ونیولې، شکنجه او جنسي تیرې پرې وشو. په افغانستان کې افراطي ډلې او طالبان نجونې او ښځې له ښوونځیو محرومې کړي، مجبورې کړي چې جبري واده وکړي یا د وسلهوالو قومندانانو سره واده وکړي. دا آیتونه ښیي چې ټول دیني احکام پیړیو راهیسې د تاوتریخوالي او استثمار وسیله پاتې شوې ده. اوس راځئ چې د ماشوم واده او د ماشومانو پر وړاندې د مذهبي تاوتریخوالي موضوع ته لاړ شو، کوم چې د مسلمانانو د پیغمبر اسلام د نمونې له لارې تاسو ته ورپاتې شوی دی. د اسلام په تاریخ کې یو له تر ټولو توره او شرمېدونکې پیښې څخه د محمد د مسلمانانو پیغمبر د عایشې سره واده دی چې هغه یوه 9 کلنه نجلۍ وه. په د اهل سنت معتبر حدیثي کتابونو کې لکه صحیح بخاري حدیث شمیره 533 او صحیح مسلم حدیث شمیره 1422 خپل عایشه وایي: رسول الله له ما سره واده وکړ کله چې زه 6 کلنه وم او له ما سره د واده اړیکه وکړه کله چې زه 9 کلنه وم. او د مسلمانانو د پیغمبر